ارباز خان ولې خپله ښځه پرېښوده؟ د بېغیرتوب هم اندازه یې. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو ویل کېږي چې د پښتو فلمونو مشهور اداکار ارباز خان خپله ښځه پرېښوده. ارباز خان چې د پښتو فلمونو پخوانی اداکار اسف خان زوی دی څو کاله مخکې له خوشبو سره واده وکړ چې خوشبو هم د اردو ډرامو اداکار او د سټیج یوه مشهوره ډانسره ده. ویل کېږي چې د اسف خان او ارباز خان دواړو په دې وران شول یا وران شوي وو چې تا ولې له یوې پنجابۍ ډمې سره واده کړی، خو لا یې د طلاق خبرې نه وي شوي. خو د پښتو شوبز دنیا نه په رارسېدو خبر کېږي او خبر ویل شوي دي چې ارباز خان خپله ښځه د دې لپاره پرېښې چې ارباز خان خپله ښځه له مجرۍ منع کوله خو هغې ورته انکار کړی و. په 2020 کال کې هم د خوشبو ارباز خان د مجرۍ ډېرې ویډیوګانې راغلې وې چې د فحشۍ پکې ډېر زیات شوی و، یعنې داسې فحشي په هغو ډانسونو او هغو کلپونو کې کړې وې چې همدا وجه و چې ارباز خان د خوشبو خپل کور ته ولېږله او هغې ته تر اوسه د طلاق په باره کې څه نشته، ځکه چې ارباز خان یو غټ زوی هم دی. نو هغه دا هم ویلي و چې د خپل زوی په خاطر یې خپلې ښځې ته طلاق نشي ورکولی. دوستانو کوم خلک چې په فلمونو کې همیشه خلکو ته د غیرت خبرې کوي د هغوی کورنۍ ژوند مو کتلی وي نو تاسو به په حیران پاتې شئ. خو دا یاد وساتئ چې په ګناه او غلطو کارونو باندې انسان ډېر ژر تباه کېږي او خپل کور کې یې لانجې راځي، لکه څنګه چې ارباز خان په غلطو فلمونو او د غلطو کورونو یا هم په پښتو کورونو باندې تباه کړ یا د پښتنو کورونه یې تباه کړل، داسې د ده کور هم نشي پاتې کېدلی او خامخا به یې کور تباه کېږي. نو له تاسو مو دا خواست دی چې همیشه له ګناه لرې اوسېږئ، ځکه چې د اسلام په مطابق ژوند تېرول انسان هېڅکله نه ناکاموي. الله جل جلاله زموږ د ټولو آخره خاتمه سمه کړي. په کمنټ کې امین ولیکئ او تر بلې ویډیو مو په لوی الله جل جلاله سپارم. ښه وخت.